د هغې لوبغالي پر سر د جټ الوتکو نندارې چیرې چې نن د اتلانو جام سیالۍ پیل شوې. د چمپیونز ټرافۍ د پیل مراسمو ته د پاکستان لوړپوړي چارواکي او زرګونه نندارچیان ورغلي او د خوښي په ځانګړو مراسمو سره نمانځي. ښکاره ده چې زه د پاکستان ملاتړ کوم او همدا لامل دی چې دلته یم. زه د پاکستان د کرکټ ملاتړ کوم. هند دلته نه راځي، دا د خواشینۍ خبره ده. موږ واقعا د هغوی لوبغاړي خوښوو، په ځانګړې توګه ویرات کوهلي او روهیت شرما. نو خفه یم چې نه راځي. هیله ده راتلونکي سیالیو کې راشي. دا باید یو پیغام واوسي چې پاکستان واقعا امن دی او هر څوک دلته راتلی شي. پاکستان کلونه وروسته د داشان نړیوالو لوبو کوربه دی. د دغه هیواد چارواکو د لومړۍ درجه امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم د کوربه هیواد پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د دغې لومړۍ لوبې پچه کوربه پاکستان وګټله او میلمنې لوبډلې نیوزیلند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. د دې راپورټ تر جوړولو نیوزیلند په ټاکلو 500 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 320 منډې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو کې لوبیږي او لومړۍ لوبه را روانه جمعه د فبرورۍ پر 21 نیټه له سویلي افریقا سره کوي.